غواړم چې اول دوی تاسو سره خپله پېژندګلي وکړي. مشر السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ څنګه یې ښه؟ مننه، تاسو موږ ته وخت راکړو. لږ ووایئ چې څوک ناستې دی کیمرې ته مخامخ؟ ډېره مهرباني. زه امیر رزاق پښتنو مینوالو هر ځای چې هر چېرته چې امیر رزاق تاسو ټولو ته سلام کوي. امیر رزاق امیر چې مخکې امیر رزاق ساحل په نوم باندې مشهور یو زمانه د درګۍ کلي اوسېدونکی یم. عبدالوهاب زما د پلار نوم دی او خاص د درګۍ د کلي د منځ اوسېدونکی یم، درګۍ کلیوال یم. ښه، تاسو د والد صاحب ذکر وکړو، عبدالوهاب صاحب. نو څه کوو ستاسو والد صاحب شعر و شاعرۍ سره تعلق و؟ زما والد صاحب چې زه د وړوکوالي نه زما آخري یاداشت کم هده پورې ځي، نو هغه چې به زه وده کولم او په دې سنګل کې بیا د ځان سره سملولم، نو هغه به زما ته الفنامه ویله. هغه ته یاده وه. هغه ته د اخوند درویزه بابا الفنامه یاده وه او هغه ته الفنامه دغه یاده وه د الپورۍ حافظ صاحب. نو هغه به ما ته په خوږ سوریلي اواز کې هغه به ما ته ویله او په هغې کې ما ته په ری باندې به ختمېده. خدای خبر چې د چا وه چې بدرګره سره بیا یا مخکې لار ده د خطر دا به یې وې پکې. نو هغه به ما به بدرګه کلې ما به چې دا به دا تطبیق ډېر ماشوم وم، ما به دا نه پوهېږم چې دا بدرګه څوک دي چې ځان سره به بوځي بدرګه سره بیا یا مخکې لار ده د خطر. الفنامه به ما ته د الف نه د یې پورې ویل، نو چې د بې ته سې پورې به وي نو د هغه خوشوازۍ به زه د هغه په غېږ کې ویده کړی. مطلب دا چې د شعري د فني دغه ادب چې دی نو دا تاسو د وړوکتوب په وخت کې د ډېر ماشوم د خپل والد صاحب د خولې نه د غوږونو په لار لکه د ګبین در څڅېدلی دی او دغه خواږه بیا ستاسو په قلم کې، تاسو په شاعرۍ کې، ستاسو په اواز کې خدای پاک ایښي دي. څه سبق مو ووي بیا د معاش دپاره مو څه وکړل؟ د معاش د سبق په حواله خو دا ده چې الف به مونږ وروستو زده کړي دي او جمالیات قدرت مونږ ته مخکې ښوولي دي. ماشاءالله. د دغه جمالیاتو د تاثراتو په حواله باندې په شعر کې د دې ذکر اذکار راته. نو ما به په سکول کتابونه به زما لږ وو او زما سره به د قصو کتابونه ډېر وو. وړوکوالي نه شوق؟ وړوکوالي نه به زه په کتابونو والی شوم چې د ده بسته ولټوې دا ولې دومره درنه ده. نو چا به یې ولټوله په هغې کې به د سنګر جمال او ټوپی جمشید او ولیه در جوشي دا څومره شاعران چې دوی کتابونه په دې کې پراته وو. هغه به یې لرې کړه، زما کتابونه به یې ترې رالرې کړه او هغه به یې وسېدل یا به یې وشلول او زه به ووالی شوم چې دا ته څه کې. په هغې کې په چې کوم ذکر اذکار کوي په هغې چې په کومه خبره کې د هغې به زما د نفسیاتو ترجماني کوله. زه اوس سوچ کوم نو ځکه ما د سکول د کتابونو خو ما ته هسې په یاد خدای پاک یو ملکه را یې کړې وه چې حافظه مې ډېره زیاته تیزه وه او د حافظې په وجه چې ما یو څیز یو پیره وګورم بس ما ته په یاد دي. زما ډېر اوږده نظمونه ما ته په یاد دي بلکې د څلورمه پنځمه پورې سبق هم ما ته ټول په یاد دي. هغه ستاسو ظاهره خبره ده، یو نظم تاسو ویلی دی چې بیګا په خوب کې تللی و مخارې ناپرسان. ډېر یاد هغې کې د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د لفظونو هغه ادایګي هغه پرله پسې او بیا په هغې کې نه سکته شته نه ودرېدل شته. که چېرته ضرورت تاسو محسوس کړی دی نو هغه خلک ورته اسټمپور وایي که نه. دا قسم انداز چې دی دغه ستاسو شاعرۍ له بیا راځو. سبق مو ټول څونه ووایي؟ سبق داسې ووایي چې لسمه پورې سبق ما ووایي. ساینس او آرټس په هغه ورځو کې په دوو کې تقسیم وو. زه په پارسی کې کېناستم په شپږم اووم جومات کې. راته ګرانه غوندې پرېوته بس بیا پښتو ته رالم او لسم ما پاس کړ. لسم د پاس کېدو نه خو زما زیاته توجه کم کال کې به لسم پاس کړی؟ په 1974 کې ما لسم پاس کړ. مطلب دی چې ستاسو د زیږون نیټه به دغه 55 55 58 زما ډېټه 58 ده. 58 زما ډېټه پر کې خو استاد چې زه داخلولم استاد لیکلم زما پلار ته وی چې دا بنیادم خو لکه ورې دی د ډېر عمر دی او چې ما سوچ وکړو نو زما نه کسان مخکې په دویم کې مو او په اول کې مو زما نه مخکې نه مطلب ستاسو د زیږون نیټه به دغه 55 داسې به لسم مو پاس کو بیا څه معاش دپاره؟ لسم مې پاس کو نو بس د عرب واواره والوته. اوس په مونږ باندې چا کارونه کړي یا باندې سرمایې جمع کړي دي. مونږ د دغې کارونو نه یو. د دې یو چې په پټي کې ډېر کار وکړو یا محنت وکړو خو د سرمایې د راغونډولو یا د مرکز کولو یا د هغې ژوندی ساتلو
طریقې خو زموږ سره نه وي، موږ خو چې سر رالی بس هغه کولو او وشربو. بټو په وخت کې ما په سعودي کې وخت تېر کړ، 2 کاله مې هلته واړول او چې څو هغه مې کور ته راولېږل چې څه مې هلته ګټل. ټیلی کلرک په ځای مې کار کوو په یوه کمپنۍ کې. عمره مې هم په هغې کې کړې ده، عمرې مې ډېرې کړې وې. په هغې کې تللی وم، ډېر شکر دی چې په داسې وخت کې تللی وم چې ډېر په کچه عمر کې تللی وم. د هغې نه پس بیا بحرین ته هم لاړم، په کویت کې مې هم ورځې تېرې کړي دي. تللی یم خو دا تندی مې وړی او دا تندی مې واپس راوړی دی، ځکه چې دا خو ما پردی تندی نه وکړو، خو دا خپل تندی او د خپلې اوږو په رښتې مې وړي. هلته ما کوشش دا کړی چې زه خپلې ادبي سرګرمۍ هم جاري وساتم. د اردو په مشاعرو کې مې ناستې کړي دي، په شیراټن هوټل کې او په غټ غټو هوټلو کې به زه ورتلم او د هغوی په هغه مشاعرو کې به کېناستم. د هندوستان او د پاکستان مشترکه مشاعرې به یې په هغې کې به کېناستم. دا خیر د بار خبرې دي او د معاشي خبرو سره بیا دام تړلې وې. بنیادي طور زه لکه شاعر وم او شاعر زما په سینه کې ناست و، هغه شاعر را پاڅېده. ما بیا د متاثره د څه نه یم چې متاثره زه په دغه کې په پښتو دغه سکول کې به د غني خان شاعري راتله. د غني خان نظمونه چې به ما کتل نو هغه به چې په منګک پسې به یا په پیشو پسې بیا په میږي پسې زه ویلي نو زه به د هغې نه متاثره کېدم. نو ما چې کومه طنز و مزه یا د روانه شاعري کړې ده یا د نورې ګډې وډې ما ویلي دي چې هغه کمې ګډې وډې ویلي دي، د هغه د ګډ وډو نو زه متاثر یم او زه د غني خان د شاعرانو انتهایي ډېر متاثر یم د سکول په دور کې. د سکول نه چې راووتو نو بیا رو 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 نور خلک هم داسې پیدا شو چې هغه شاعران اجمل خټک او دا یو نظریاتي او ټچ پکې راغی، هغه هم یو زمانه خپل کو یو نظریاتي اساس هم یو زمانه په خپله شاعرۍ کې ولرو. د شاعرۍ ابتدا مو چې وکړه کومه مشاعره وه چې تاسو ورکې ګډون وکړو، کلام مو ووی، لومبی کلام که درته یاد وي د هغې یو شعر مو راته ووی؟ کلي کې عام مجلسونه به کېدل او زه پرایمري سکول کې وم، داسې څلورم خواوشابه وم، درېیم څلورم کې چې ما به شاعري کوله، خو زما شاعري به پخه نه وه ځکه چې د خوشحاله خبره چې دیګ شل کاله په د شاعرۍ دیګ کېښی نو د هغې نه پس مې ترې سر اوچت کړ. مونږ ته په هغه سات ته شاعرانو سر اوچت کړی و او شاعري څنګه دومره پخه نه وه ځکه چې په هغې کې د ژوند تجربه او علم نه و. مونږ به دا اورېدل چې شاعري علم غواړي، مونږ ته وروستو پته ولګېده چې علم نالج خلک په زندګۍ کې اخلي او هغه په شاعرۍ کې ورکوي یا سټډي کوي او هغه په هغې کې د هغې سره خپل ذهني میچ راولي او د میچنګ نه پس هغه په هغې کې کوډ ورکوي. ما چاربیته لیکلې وه او چاربیته دوه سرې وه، په هغې پخوا چاربیتې دور و، چاربیتې به خلکو ویلې. ما راحت نوم یې و د دې کلي، هغه به چاربیته زما ویله چې دوه سرې چاربیتو په منځ کې به یو قربان وکړو، ډېره ګرانه وه د هغې لیکل. زړه مې شو په تیغ د محبت باندې قلم کله چې مې ولیدلې سترګې اثري. دا به هغه د دې په منځ کې به هغه یو قربان کوو او ډېره زیاته خوږه به یې ویله. تاسو د دې دوه سرۍ ذکر وکړو، لږ په دې مې پوه کړي چې تاسو خو دا یو بند وي، لږ د دې دوه سرۍ چاربیتې او دوه سرۍ چاربیته به داسې وه چې دا به دې څنګه آخري بند باندې ختموو نو را بغلې نو زړه مې شو په تیغ د محبت باندې قلم دې له به رالې نو بیا به قربان شو په زوره او بیا به پسې ولې شو جم مې شو په زړه باندې د مینې بیماري کله چې مې ولیدلې سترګې اثري. نو دا به په داسې طریقه راغله. یو جمله به هغې لرله، بله به دا ګران کار و د هغه وخت کې دغه و د مورویج سیسټم و د که د دې رواج و. زه دغه له تللی وم ټیکهدار صاحب له زه تللی وم مازدیګر و جومات کې لمونځ وکړو، بیا د هغه په حجره کې کېناستو، ټیکهدار صاحب خدای دې وبخښي ما ورته غزل کېښودو، ما ته یې وویل چې مې ستا ملاقات له راغلی یم. زه په دې شاعرانو پسې ډېرې لرې تلم ګرځېدم به پسې هلک وم. ما ورته ویل چې ټیکهدار صاحب ما ته ویل چې څه دې لیکلي چې دونه مر راغلی خو څه نو ما ورته غزل وي چې غزل ټول واورېد، دا غزل مو سیر دی، خو ما ته یې ویل چې دا چې لږ داسې ټچ ورکړې نو دا ډېره خوږه چاربیته ده، دا چاربیته کا نو هغه خو د چاربیتې استاد ما ته ویل چې دا چاربیته کا. نو دا چې په حجره کې ویلې کېده نو ما به ویل چې اوس دا ځمکه وچاودې زه به شرمېدم ځکه چې ماشوم وم. نو چې کله به دا ویلې شو دوی به زما را چاربیته ویلې او خلکو به ورسره لاسونه پړقول او دغه به ما ته په خلکو کتل نو ما به چې د خلکو ما ته نه کتې او زه دا دیوالونو سوري شو یا د ځمکو سوری شو چې زه پکې ورننوتم. دا ما به د برداشت نه بیا بار وه کچ مه که نه مې شو برداشت کړو، رپېدم به زړېدم به او رنګ به مې بدلېده.
بهرحال د دې ټولو کیفیتونو سره او د دې شیونو سره مونږ راتیر شو او بیا هم تعلیم چې دی هغه مې لسم کړی و د هغې نه پس مې بیا ملګري یو ملګری مې دی هغه راته وایي چې ته دا سبق ووایه دا ته ویلی شي ما ورته چې یاره سوالونه وی هېڅ ګرانه نه ده د اف ای کتابونه یې راپسې راوړو د بي یې راپسې راوړو بس ایم اے مې وکړه ماسټر مې وکړو په مخه مې پاس کړي دي هر څه اف ای او بي ای مې پرایویټ کړې ده او دغه بیا مې د پبلک سروس کمیشن امتحان مې ورکړو په کمیشن په امتحان کې زما سره اوس ډاکټرز پی ایچ ډي ډاکټرز را سره ناست ایم پیل والا را سره ناست زما سره په هغې کې زه کامیاب شوم او هغه ایم پیل والا کسان چې کوم دي هغوی پکې پاتې شو ما په هغه ورځ ما وویل چې بس ما پاس کړه دا پوره ده زه لیکچرري یا پروفیسري دا نه کوم زه په خپله پروفیسر یم که نه خو چې ما دا پاس کړه دا زما لپاره د اعزاز خبره ده بیا زه په وابډه کې ملازم وم نو بس د هغې نه دې پله ما بیا راوتل نه غوښتل چې زه دې پله راشم پاس کړی کمیشن ما بیا پرېښی دی تقریبا په 2000 کې ما دا فالو کړی پاس کړی راځو ستاسو د دې فني خدماتو باندې خبره کیږي زیات څه لیکي په شاعرۍ کې نن خلک چې دی نو بس ګوري غزل لیکي هر سړی غزل لیکي چاربیته څوک نه لیکي سندره لوبه څوک نه لیکي بګتی وغیره څوک نه لیکي یا یو نوی صنف راغلی دی موږ ورته نوی وایو ستاسو د خولې نه ما په یو محفل کې اورېدلي چې دا نوی صنف نه دی د هایکو ذکر به وکړو نو لکه دا وضاحت وکړئ د خپلو کتابونو چې څونه کتابونه مو چاپ دي کتابونه خو ما 4 چاپ کړي دي د شاعرۍ د شاعرۍ 2 شاعرۍ مې چاپ کړي دي د خیالونو تصویرونه په 92 93 خواوشا چاپ کړی دی یو کتاب نوم یې څه دی نوم یې د خیالونو تصویرونه اوس مې وکتو چېرته خو په لاس رانغې او ورک شوي دي بیا دویم کتاب چې ما چاپ کړ نو دویم کتاب ما په 2016 کې دا سړیکه کتاب چاپ کړو سړیکه دې کې څه دي دې کې غزلې دي غزلې دي په دې کې نظمونه دي په دې کې د خار ناپرسان هم څه شته او دا خو تاسو بالکل همپرستی دغه دي پکې دا نظمونه دي پکې چې کم لوی لوی غرونه نظمونه لیکلي دي درانه درانه نظمونه دي زما نظم هم لکه د غزل غوندې زما سندره هم زه منفرده ګڼم د موجوده دور نه زه خپل غزل خپل سندره او خپل نظم منفرد ګڼم په دې کې ما لفظونو ته ډېر دي هم منفرد ځانګړي دي لکه چې موږ اورو ګورو ستاسو یو کلام چې دی نو تل مې قلم تراشلي د لفظونو غرونه را پشا کړي دي زما ټولو حرفونو غرونه زه د تهمت ته هر یو تندر سره وبرېښېدم د بیان هر قد او قامت مې د لالونو غرونه زړه بدخشان لرمه فکر کوهنور لرمه دم پښتنو ته په پښتو کې د قانونو غرونه نه تعلی نه افسانه ده حقیقت دی دا فن آینه ده پکې ځای کم د ملکونو غرونه او دا خامي نه ده دا خاصه خو د فطرت برخه ده د هر موسم سره بدلیږي د وختونو غرونه او د مینتوب د فاگل فن اسم اعظم پخوو مونږ له خوبانو غار کړي دي د زړونو غرونه او د زورورو په کمزور لوی ستم ته ګوري د غرې وجاړي تل د اوښکو په سیندونو غرونه او بازونه زر کې منظري ګرځي هوسۍ ماتوي بازونه زر کې منظري ګرځي هوسۍ ماتوي په خونخوارۍ وریځ کې پټ دي د قامونو غرونه وخته په مونږ د باران غوندې راوورېږه پاسول غواړي د پښتون نه د خوبونو غرونه او چې په سر لار نه لري مه ورځه راوبرغړې لري به لوی لوی لارې په سرونو غرونه او لاندې ته ساه اخیستی نه شي بې ایمانه خلک دراني دي ډېر زما د حق د اذانونو غرونه لازم دی امر د امیر د امریت د غزل لازم دی امر د امیر د امریت د غزل ما پښتو ژبې له ورکړي د نظمونو غرونه یو ته ما وړی دی په محبت کې رنځېدم چونکې دا بهر ریکارډینګ و دا ما په ریډیو سهار په خپل پروګرام کې وغږولو او موږ سره چې کوم انجینیر ناست نو هغه ماته که څه اجازه سي نو
دا ما به زه چې خپل پروګرام کې کومې غزلې یا لوبې سندرې وغږوم هغه بیا زه ډیلیټ کوم که نه ما کوشش دا کړې زما انفرادیت کې وي زما په پروګرام کې د هغه څه غږېږي چې په نورو کې نه غږېږي هغه ما تېره دا خو ډېر زبردست کلام شاعري هم ډېره زبردسته ده وینا هم ښه ده سمون یې خوړلی دی نو دا که څه اجازت وي نو زه یې اخلم ما بل پروګرام کې بیا غږی نه دا به صرف زما په پروګرام کې غږېږي نو څه موده خو داسې شو خو بیا هغه دومره زیات مشهور شو په محبت کې رنځېدم بیا ډېرو خلکو مو وویل خو بادرزیب چې څنګه ویلی دی داسې چا نه دی ویلی نو دا به دې کتونکو اورېدلي وي او ډېر خلک یې اوري اوس یې اوري نو دغه ستاسو یو که زه دا وایم چې بادرزیب خلکو پېژندو ځکه د مشهورې کورنۍ دی خو دې غزل سره خلکو نور مو پېژندو امیر رزاق صاحب به خلکو پېژندو خو دې غزل سره چې کوم دی نو عامو خلکو هم تاسو پېژندئ دا دواړو دپاره دا د شاعرۍ او بیا زموږ د ریډیو دا خاصه ده چې په ټلویزیون یا په نورو ادارو ستا یو کلام په یو ځل نشر شي مونږ لګیا دی اوس په تېرې روازونو کې د اتوار په ورځ د 100 کالو سندرې غږو چې 100 کاله مونږ سره اساسه ده د زمونږ لایبرري د ریډیو لایبرري محفوظوي ستاسو دا مرکه به د ریډیو د لارې نشر کېږي په ادبي کاروان کې د دې چینل نه علاوه راځو ستاسو شاعرۍ پلو ما څه لیکئ په زیات څه لیکئ بس خو ته شاعرۍ ملکه ده کله نه کله رانه مروره شي زه نثر ته لاندې وځم افسانې لیکمه د افسانو یو کتاب مې چاپ کړی دی اوس مې د نثر یو ضخیم کتاب شروع کړی دی چې د هغې ضرورت دی د سوسایټۍ ته او د پښتو ژبې ته او د پښتون قام ته او د ادبیاتو ته نو هغې له ما د شناخت ور نوم ایښودی دی د شناخت ور د شناخت یا د پیژندلو دروازه هغې کې ما وړاندې جلد چې کوم دی نو د شناخت ور اول جلد چې دی دا تنقید دا پکې ما چاپ کړی دی د دې نه پس په تحقیق باندې خبره کومه چې الهام څه دی توارد څه څیز دی مزاج څه څیز دی کیفیت څه څیز دی روایات څه څیز دی او دا مختلف ساختیات مارغ څه علمي قیافه څه څیز دی د دې ټولو په دغه کې په دې خبره کوم د دې نه پس بل جلد د دې شناخت ور چې دی هغه تحقیق دی چې تحقیق څه څیز دی او نیمګړی تحقیق څه دی پوره تحقیق څه دی تحقیقي لوازمات څه دي تحقیقي حاصلات څه دي تحقیقي لارې څه دي په دې باندې مې یو کتاب دی غرض دا دی چې که تاسو دا څه لیکئ او دا زموږ د لیکوالو لاسو ته ورسي زما خیال دی چې یو لیکوال لپاره د یو شاعر لپاره نثرنګار لپاره تاسو چې کومې خبرې کوئ دا ډېرې ضروري دي خو څه خو تحریري طور شته نه او څه موږ د دې نه خبر نه یو دا ډېر لوی زیار دی چې تاسو کوئ د هغې نه علاوه بل تاسو دا کتاب په لاس کې وینئ دا د پلوشو ټال دی د پلوشو ټال زما افسانې دي د پلوشو د پلوشو پوه شو دا افسانې دي دا افسانې د پلوشو ټال دا ستاسو افسانې ډېرې زیاتې لیکلي دي مضامین مې ډېر زیات لیکلي دي خو د وخت تقاضو مطابق ته لږ لږ داسې یو کتاب چاپ کوم زه هم چې زما په ژوند کې زما تخلیقات خلکو ته ورورسي زما نه پس بیا پته نه لګي چې د دې سره څه کېږي یا خلک د دې سره څه کوي یا داسې به څه کېږي نو زه وایم چې یو دوه خبرې ما په ذهن کې دي یو دا چې زما په ذهن کې ما له خدای پاک څه راکړي دي نو هغه د دې دپاره راکړي دي هغه ساحل لودیان وایي ساحل لودیان وایي انډیا والا هغه وایي چې دنیا نے یہاں موج حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں مال چې د ژوند حادثاتو تقاضو پریوتو پاسېدو مطالعه او مشاهدې څه راکړي دي نو که دا زه رضا سره قبر ته ویسم نو زه به یو لوی زیان وکړم بل دا نه چې امیر رزاق صاحب دا یو اتې خداوند دي ورته وایي د الله ورکړه ده چې دا هر چا ته نه ورکوي د شاعرانو او ادیبانو ته ورکوي ستاسو د ژوند ډېر اړخونه دي او ستاسو ډېر لوی کار شروع کړی دی تاسو په لږ وخت کې چې کله میډیا دور راغلی دی تاسو میډیا ته راغلي دي بیا خلکو ډېر زیات پیژندلي خلک مو خوښوي ستاسو کلامونه د بدرزیب نه علاوه نورو فنکارانو کې ویلي یا ریډیو ټلویزیون کې ویلي شوي دي ډېر ویلي شوي دي کوم داسې خاص نغمه سندره لوبه چې چا ویلي وي او څنګه چې دغه شهرت موندی دی داسې شته ارون باچا زما یو څیز ویلی و چې ساقي او جام نیم ګوټه ما اصل شراب ساقي او جام نیم ګوټه ما اصل شراب اصل شراب دا خپل زړګي ورسره خورمه کباب دا ډېره زیاته مشهوره شوه بیا چې کله ما خارې ناپرسان نظم ویلی دی نو دا په لکونو
بېشماره خلکو بې شک نشته خوښ کړی دی د هغې وجه چې زه د غني خان نه متاثر یم او د غني خان هغه انداز چې کوم دی کوم چې معنوي اړخ دی نو ما طنز و مزاح کړی دی نو ما په معنوي اړخ باندې خبره منم بالکل په مقصدي شاعرۍ کې ما طنز و مزاح کړی طنز و مزاح ډېره بده لګي په پښتو کې ډایرک ښه نه لګي نیغ په نیغه ګزار ښه نه خو ما د غني خان غوندې د هغه نه زه متاثر وم نو ما په یو انداز کې د هغې دپاره د مزاح د طنز و مزاح لکه د غني خان یو سوچ خوښ کړی دی یو ځمکه خوښه کړې ده او داسې ښکاري لکه دی چې اوس جوړوي حالانکې ما په هغې بلا خواری کړي امیر رزاق صاحب د دې نه مخکې چې غوښتنه وکړم د یو کلام یو نظم لږ ذاتي ژوند په لو بیا راځو بچیم له خیره سره څو دي بچي مې څلور بچي دي مشره مې لور ده ښه او هغې ماسټر ډبل ماسټر کړی دی ماشاءالله او په انګلیش کې او پاکستان سټډي کې بیا مې مشر دوی چې دی زما هغه محسن اختر محسن حساس محسن اختر د هغه نوم دی محسن حساس د هغه نوم سره شاعره جراثیم ورختلي دي جراثیم لکه هغه ته منتقل شوي دي بیا یاسین دی ډاکټر یاسین هغه د انستیزیا ډاکټر دی نشې ډاکټر دی ماشاءالله او دا توصیف اختر دا بیا د ټولو کشر دی اوس بی ایس کوي دا زما بچي دي الله مو د دې بچو په خوشحالو موړ کړه الله دې ستاسو د قلم کې برکت او طاقت او قوت ورشي چې د قام د ملت او د ژبې او د کلتور خدمت وکړي او خلک چې دی په درنه سترګه تاسو ته ګوري ستاسو کاوش ته پښتانه ډېر ځیرک قوم دی زه کله کله سوچ کوم زما د چینل چې کوم کتونکي دي سلام کوم هغه خلکو ته چې ډېر لوی پوهان ډېر ښه خلک صحیح پښتانه درانه خلک د کامنټس نه او دغه نه اندازه لګي اوس به د خلک خواهش لري چې امیر رزاق صاحب موجود دی او موقع نه موږ فایده وانلو شي یو نظم که دی نو زه تاسو لږ دې کتونکو ته ووایئ او یو خو هغه ډېر زیات مشهور شو بیګا په خوب کې تللی و مخار نه پسند همدغه تناظر کې که بل داسې کم شی وي تاسو سره او لږ موږ سره شریک کړي نو خوند به وکړي زه مینوالو سره ډېر زیات خوشحاله یم او زه د دوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم دوی زما ډېر زیات ټول عمر وشو چې دوی زما ډېر زیات او زه وایم چې دوی مستفید کړم او زه د دوی دپاره لیکم خپله خبره کوم خو د دوی د طرف نه جنګېږم د زړه اواز یې پکې د نورو خلکو د نورو جذبو ترجماني وي د دوی د طرف نه جنګېږم غني خان وایي چې ښه شعر هغه دی چې یو شاعر یې وایي او اورېدونکي وایي چې دا خو که ده نه ویل نو بس ما وی مطلب د عامو خلکو د جذباتو ترجماني تاسو کوئ نو بس یو کلام یو مزیدار غوندې نظم زه یو نظم وایم پښتانه ستوري روایتي د روایاتو په هکله باندې مخکې خو مې ویلې نه دی مخکې مې نه دی ویلي په میډیا مو نه دی ویلي ارشاد پخوا به په دې ستورو کې خلکو نښې کولې چې دا ماشوم دی کوي تل بېدلی دی دغه شوینه ما ریلیټ کړي دي او بله خبرې مې د دې ته ورکوږه کړي دي پښتانه ستوري هغه څلور ستوري چې ښکاري هغه کټ پروت دی هغه د هر لوري چې ښکاري هغه کټ پروت دی د کټ په خپه پورې یو بیزه تړلې ده چا زما د کور کلیاداره نقل کړې ده چا او دې خوا ګوره چې بلیږي دا هغه زهرا ده چې د ښایست قصې کېږي دا هغه زهرا ده پخوا هلک په دې زهرا باندې مین یادو غبرګه ځواني او لیونسار یو حسین یادو د سر خوړلي مین نوم هم هړو سر خوړلی خو د سبا ستوری شو هغه ځان په سحر خوړلی خو محبوبه یې په دې بام کړه اسماني ستوري چې نن کوي په ټول اسمان کې سلطاني ستوري دې ښایسته او رڼا ستوري ته زهرا وایي دې ته مجنون وایي او هغې ته لیلا وایي دا دواړه ستوري چې رایو د شي په کومه شپه کې د شب قدر تقدس لري په دې سیمه کې نه په براق نه په رسۍ نه په پوړۍ ختلي دې اسماني لمن ته دا پاشکې ختلي د دوی قصه چې هر چا کړې ده په خپله ځمکه خپله قصه یې بس ګڼلې ده په خپله ځمکه خو د جهان خلک دا ستوري ګڼي عام ستوري بس پښتانه دي چې دا ګڼي د خپل بام ستوري داسې زمونږ د روزمرې محاورې برخه ده لکه چې دا قصې زمونږ د ورسې برخه ده زمونږ د مینې او ښایسته په خندا اوسه د پښتنې ځمکې اسمانه ته ګواه اوسه ستا په لمن کې ځای د چا د ځایېدو نشته زمونږ نه غیر پې ځای د بل د اوسېدو نشته تا ته که نن هم په راکټ کې شهزاده ختلی ځان ته یې ځای ستا په پراخه لمن نه دی کړی
پتا قامی اتن زمونږ به سر و سرو ښکاري اسمانه غیږ دی نه د کور د پښتنو ښکاري د کهکشان د لوی لارې نه لږ دې طرف ته ډېر ښه په لوی اسمان د لوی لارې نه لږ دې طرف ته د کوهي منځ ته غورځېدلی یو نازبین وړکي ماشوم د لوبو د خپاړ یو حسین وړکي دا نازولې خپلې ورور دی د اوو خویندو دا ایکي یو د سترګو تور دی د اوو خویندو چې په کوهي را غوړېدلي دي او ویر کوي د خپل روري د بچ کولو څه تدبیر کوي والله چې څه بې ساختګي را نقل شوې دلته د رور او خور د مینې رسم دی را نوې دلته مونږ د اسمانه لاندې کړي تش خوبونه نه دي مونږ ستایلي تش شینکي شینکي خالونه نه دي مونږ په ستورو کې د ژوند کیسې لیکلي هم دي لیکلي چې مونږ دا سندرې کړي هم دي تلې راوختلې پیرونه پرېوتلې ما مینه یاره تخته ګنې او داسې نورې په سوونو ټپې هم شوي دي سوونه چې په زرګونو ټپې هم شوي دي چې پکې مونږ د اسمان سره خبرې کوو په روایاتو کې د شان سره خبرې کوو ډېر ښه د پښتنې ځمکې اسمانه ته ګواه اوسه که مونږ نوم نه لرو ته خو پښتونخوا اوسه ډېر ښه ډېر ښه میرزاق امیر صاحب د علامه د امیری د شعر او ادب په دې میدان کې منورم الله پاک امیر کا او خدای دې درله د زړه زور او ګوتو کې قوت طاقت او په قلم کې چې کوم دنو برکت ته خدای پاک دا خبره مې بیګا ستا دا خبره مې بیګا په دغه کې لیکله ما داسې پته چې ته بیا نن کې که نه دا مې په غزل کې لیکلی دا پرون مې غزل لیکلی بیګا مې ختم کړو ګرانو ملګرو دا د امیر رزاق امیر صاحب مرکه او منځ تر منځه د دې خوندور نظمونه تاسو واورېدل یو نظم چې ډېر زیات شهرت یې موند دی خو د دې هر یو نظم چې کوم دی یو ځانګړتیا لري ځکه چې څه ته چې هغه فلبدي شاعر ویلی شي یعنې آمد کېږي دا په هر چا باندې نه کېږي دا په ډېرو کمو خلکو کېږي تمه لرمه چې زما دا کاوش زما دا کوشش به تاسو خوښوئ ما به د خپل نظر نه ارومرو خبروئ او د امیر رزاق امیر صاحب دغه کتابونه چې تاسو ولیدل په سکرین باندې مو لیدل په بازار کې به هم تاسو دا ګورئ که د دې نه تاسو ملګري استفاده وکړي نو ځکه د دې په ادب کې یو نوې لاره خپله کړې ده او دا بیا هغه خلکو دپاره چې د شناخت ور د پیژنګلو دروازه د هغه خلکو دپاره ډېره ضروري ده چې هغې شعر او ادب سره تعلق لري باید مونږ شاعري کوو خو چې مونږ د شاعرۍ په رموزو باندې پوهېږو مونږ ردیف کافیه پیژنو مونږ چې کوم دی نو اسناب پیژنو چاربیته غزل نیمکی بګتی لوبه هایکو دا ټولې خبرې چې کوم دی سندره دا مونږ پیژنو دا به مونږ څنګه پیژنو دا به مونږ داسې پیژنو چې د داسې قسمه شاعرانو د دې کتابونو د دې د کلامونو نه مونږ استفاده وکړو یو جهان مننه کوم په آخره کې یو خاصه وغه ده چې دا لالونه ستاسو خپل چینل دی دا صرف د پښتو او د درنو پښتنو چینل دی زه د هغه ملګرو چې کوم بهر دي مسافر دي ستاسو مینه ماته رارسي ستاسو نیکې جذبې ماته رارسي دغه ما دپاره د ډاډ او ویاړ خبره ده کله نه کله مې دا زړګی داسې لږ مات غوندې شي خو چې دوه کس راته ټلیفون وکړي کومه تسلي کم ډاډ راله راکړي بیا مې دا زړه من غټ شي د الله په امان میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې جونه ملکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې درنې درنې سټې درنې درنې سټې درنې درنې سټې لاړلې سپکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې هر څه بلا بتر دي هر څه بلا بتر دي هر څه بلا بتر دي خو سترګې کلکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې پخې پخې استانې پخې پخې استانې پخې پخې استانې ډېرې نازکې شولې ډېرې نازکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې خلق اسمان ته خیجي خلق اسمان ته تختی خلق اسمان ته ځغلي راتنګې ځمکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې نادان شهید دی پښتون
نادان شهید دے پختون نادان شهید دے پختون جنډې په لکه شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې دوای ځانو جبې دوای ځانو جبې دوای ځانو جبې ترخې ترخې لټکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې د ګل خوبانو غېږې د ګل خوبانو غېږې د ګل خوبانو غېږې د لمبو ډکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې امیر رضاقه مینې امیر رضاقه مینې امیر رضاقه وینې ډکې ټوپکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې جونه ملکې شولې میچنې ورکې شولې میچنې ورکې شولې ورکې شولې ورکې شولې